پخه شپه خوره ده خو امنیتي ځواکونه په چک پوینټونو کې په تالاشۍ بوخت دي. خلک په خواږه خوب بیده دي خو امنیتي ځواکونه ټوله شپه په چک پوینټونو کې د ولس د خدمت لپاره ولاړ دي ترڅو ولس د سکون او آرام ساه واخلي. پخه شپه خوره ده خو امنیتي ځواکونه تر اوسه هم په چک پوینټونو کې په منظمه توګه ولاړ دي او ارزو ارمان یې هم دا دی چې ولس په آرام خوب وکړي او دوی په چک پوینټونو کې خپله وظیفه سرته ورسوي. په ټول کابل کې کړی شپه امنیتي چک پوینټونه تر سترګو کېږي او هیڅ موټر ته پرته له تلاشۍ په کابل ښار کې د ګرځېدو اجازه نه ورکوي ترڅو په هیواد کې برقرار امنیت اخلال نشي. امنیتي ځواکونو د ولس او هیواد خدمت د سر په بدله یاد کړ. وایي ولس دې د ورځې لخوا خپل کاروبار او د شپې لخوا دې په آرام خوب وکړي. موږ د دوی هر ډول دفاع ته چمتو یو. لا ډېر راضي یاستو چې وطن کې امنیت څه کم دغه د وګوره چې څه کم 12 بجې د شپې دي د خلکو د امنیت د ډاډ دپاره 4 ساعته موږ زیار باسو زحمت باسو چې د خلک په استراحت باندې په دا اوس دا موټر ته خپل وینه بازار واز ده او نو 4 ساعته موږ د خلکو د خدمت دپاره وتیاستو. ما د دې دپاره زه د چک پین ولاړم د شپې ناوخته کې ځکه د دې دپاره چې موږ د ولس ته د دغه ولس او د عوام په آرامه خوب وکړي او څه مشکل یا څه نقصان ورته پیدا نشي او په آرامه سره او خپل د امن او فضا شپه سبا کړي. موټر چلونکي له یادو چک پوینټونو خوښ دي. دوی زیاته کړه د همدې سرتیرو چک پوینټونو له برکته په ټول هیواد کې بېساري امن دی او هیڅ چاته کوم ګواښ متوجه نه دی. په خبره یې امنیتي سرتیري د تالاشۍ پر مهال له موټر چلونکو سره ښه چلند ترسره کوي. برخورد که از طرف پرسنل امارت اسلامی که ما صورت میگیره بسیار خوشحال هستیم. شب روز ما دی سر کار رفت آمد میکنیم. هیچ کدام مشکل نیست. وضعیت ها فعلا نرمال است و تشکری میکنیم. نن تاسو د امارت اسلامی او مجاهد ته ور دغه غر کې غل دی یا د غر کې په ما سره دغه ظلم وشو دا بیا دوی نه وایي چې دا د کوم اوزی مربوط دي. همدې ځینې مجاهد در سره په منډه ځي او غر نه کس ګرفتاري راوړي در 18 ولایتو باندې زه ګرځېدلی یم. الحمدلله داسې امنیت برقرار دی داسې امنیت. حکومتي مسؤلینو ولس ته ډاډ ورکړ چې ټوله شپه امنیتي سرتیري په تالاشۍ بوخت دي. په خبره یې د ولس ساتنه د هر سرتیري په رګونو کې ځانګړی ځای لري. دوی همداره زیاته کړه موږ تل سرتیرو ته لارښوونه کوو چې پر ولس د شفقت او مهربانۍ لاس کېږدئ. نو الحمدلله لکه څنګه چې تاسو ولیدل او همدارنګه هیوادوال هم دي شهیدان دي چې د موږ کارونه لله الحمد ورځ تر بلې پکې کېدو دي او ښه روان دي. نو د موږ یعنې ټوله شپه امنیتي ځواکونه کوم که په چک پینو دي که په ګزمو دي که هغه پیاده دي که موټرداره دي 4 ساعته د ولس په خدمت کې دي او لله الحمد ورځ تر بلې الحمدلله په افغانستان کې امنیت برقرار ده او انشاءالله داسې یو څه نشته ده چې هغه د خدای نه خواسته سبب د آزار او اذیت دی موږ هیوادوالو وګرځېږي. یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي سرتیري په چک پوینټونو کې په تالاشۍ بوخت دي ترڅو د هر ډول ناقانونیو مخه ونیول شي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت ویان د یو خبري کنفرانس پر مهال خبریالانو ته وویل تېرو شپږو میاشتو کې امنیتي سرتیرو په ټول هیواد کې 11,000 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. محمد عمران سرکوټوال، هوریت نیوز، کابل.